د پښتنو پر وړاندې د پاکستاني ریاست له لوري د روان تشدد د غندنې ناره. خوستي ولسونه په یو غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر ازادي غواړي، کوم چې 3 ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی و چې ګواکې د پاکستان د فوز ریاستي ادارو او پولیسو د سپکاوي په موخه یې له شره ډکه ژبه کارولې. خو دلته په خوست کې د سلګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دریځ د ملاتړ سربیره د علي وزیر بندي کول غیر قانوني کړنه یادوي. دوی وایي د علي وزیر او په ټوله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ موخه د لر او بر پښتنو لپاره د حقوقو ترلاسه کول دي، کوم چې د پاکستان حکومت نه غواړي پښتانه ترې برخمن شي، ځکه خو له ظلم او جبر څخه کار اخلي او پر وړاندې یې خنډونه جوړوي. د حقوقو غوښتونکی علي وزیر دی او د پارلمان کې د دوی د پارلمان غړی هم د علي وزیر ونیول شو. علي وزیر کوم قتل کړی نه و، کوم جبر یې کړی نه و، کوم ظلم یې کړی نه و، بلې د پښتنو د امن د ژوند غوښتلو داعیه یې درلوده. دوی په ډېر ظالمانه ډول هغه په ناحقه ډول ونیولو. نو موږ په د هغې ریاست د هغې جبر ریاست نه غوښتنه دا کوله د لیډرونو په ترڅ کې چې تر څو موږ د علي وزیر موږ ته راخوشی کړي او دا د حل لاره نه ده. علي وزیر نیونه یو غیر قانوني نیونه ده. علي وزیر هیڅ کوم جرم نه دی ترسره کړی. علي وزیر نیول یوازې په دې لپاره شوي دي چې علي وزیر د خپل قوم دپاره، د مظلومو پښتنو دپاره، د مظلومو افغانانو دپاره حق غوښتلو او په همدې جرم باندې دی نیول شوی دی. د دې ولسي لاریون سمبالونکو روحي ته وویل چې اوس په لر او بر کې ټول پښتانه راویښ شوي، دوی په ګډه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په موخه مبارزه کوي او پر وړاندې پاکستاني ریاست نشي کولای د پښتنو د حق او عدالت غوښتنې مبارزه کمزوري او ځپلو ته یې دوام ورکړي. زه فکر کوم پنجابي ریاست غواړي چې د پی ټی ایم د غړو په نیولو سره دغه غورځنګ چې دی کمزوری کړي، خو فکر دا کېږي چې دوی په دې سره نشي کولی چې د پی ټی ایم دغه مخکښ غړي د دوی هغه دریځ چې دی دوی ترې راوګرځوي. زه فکر کوم اوس د پنجاب ریاست تنګ شوی دی، نور دوی حوصله نه لري چې د پی ټی ایم دغه اوږدمهاله مبارزه وزغمي. خدا د پخلو څخه ګوري چې د علي وزیر او د پی ټی ایم غږ نشي چپ کولی، نشي چپ کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين چې دې راټولېدنې ته د انټرنیټ پر لیکه په ژوندۍ بڼه خبرې کولې، د لر او بر پښتنو غمیزه یې یوه غمیزه یاده کړه. د نوموړي په باور د پښتنو ترمنځ د بل شوي اور له امله لر او بر پښتانه یو ځای سوځېږي، ځکه خو دغه بل شوی اور د لر او بر پښتنو په یو ځایوالي او اتفاق سره مړ کېدای شي. من د لر او بر غمیزه لوی غمیزه نه دي، دا یوه ده، دا یو جنګ دی، دا د یو جنګ نه سوځي، دوی ته د یو جنګ نه اور ورلګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دښمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق کفر کېږي پوه شه چې دا د پښتنو دښمني کوي. د یادونې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې خوستي ولسونه د پښتون ژغورنې د دریځ سره سم د لر او بر پښتنو پر وړاندې د پاکستاني ریاست کړنې غندي او په یو غږ سره د پښتون تبر لپاره د حقوقو غوښتنه کوي، بلکې پوره میاشت وړاندې هم د پاکستان د حکومت پر وړاندې د پښتنو لپاره د عدالت او انصاف غږ پورته کړ. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.